د اسلامي امارت واکمنۍ لخوا د خپلو غړو او قومندانانو نیول پیل شول. د نوموړي واکمنۍ ځواکونو لخوا خپل یو پخوانی قومندان نیول شوی. د دغه واکمنۍ استخباراتو یاد قومندان په کوم جرم نیولی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. سیمه ایزو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د طالبانو استخباراتو په پکتیکا کې خپل یو پخوانی قومندان حیات الله غلچکی تنګیوال او د هغه دوه نور ملګري له پاکستاني طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولي دي. طالبانو په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو خبر نه دی منلی. سرچینو د سې شنبې پر ورځ د زمري پر 28مه افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د طالبانو استخباراتو خپل یو پخوانی قومندان حیات الله غلچکی چې له دې وړاندې د مولوي سنگین د پاتې کاروان د یوې ډلګۍ مشر و، د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ کې له پاکستاني طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی او له واځې خوا ولسوالۍ نه یې د کابل سرخي پله زندان ته لیږدولی دی. سرچینې وایي چې د طالبانو استخباراتو د غلچکي ترڅنګ د هغه دوه نور ملګري خالد او نعیم القید هم نیولي دي. افغانستان انټرنیشنل له پکتیکا څخه د خپلو سرچینو له خولې خبر ورکړی چې نوموړي د اګست پر 9 او 8 د ژوب په سمبازا سیمه کې د پاکستان د بي پیلوټه الوتکو په برید کې د وژل شوو 33 پاکستاني طالبانو د ټپیانو د درملنې او مړو د انتقال په برخه کې د همکارۍ غږ کړی و. نوموړي د زمري پر 24مه چې پر کابل د طالبانو د تسلط له ورځې سره سمون خوري د خپلې ډلې له غړو غوښتنه کړې وه چې ملګرو ته ضرورت دی موږ یوازې مه ورپرېږدئ. خو د افغانستان انټرنیشنل د خبر له خپرېدو وروسته نوموړي له خپلې فیسبوک پاڼې دغه پوسټ لرې کړ او وروسته سرچینو ویلي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د واځې خوا ولسوالۍ زندان ته اچولی او وروسته یې کابل ته لیږدولی دی.